نادیا ګل په خاوند وای حمله شوې ده، حمله په کم ځای کې شوې ده، او آیا د نادیا ګل کم خاوند چې دی هغه بچ شوی دی او که نه. مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شیر کوو. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. 100 ورځې مخکې د 3-4 ورځې مخکې په سوشل میډیا د لارې د نه علاوه د ټیک ټاک د لارې او د نادیا ګل چې کوم دی هغه د خپل ټیک ټاک د اکاونټ نه هغه یو ویډیو شیر کړو په کم کې چې د هغې خاوند ټول نه مخکې. خو به زه تاسو ټولو ته دا ویم چې ما ته هم په پیله ځل پته ولګېده چې نادیا ګل له واده کړی دی او دای خاوند دی. نادیا ګل ورکړی و چې زما په کم خاوند چې دی په هغې باندې پایرنګ شوی دی او د هغې په پایرنګ کې وایي هغه زخمي شوی دی او داسې څه لیکلی شوي وو. خو نادیا ګل چې کوم دی دا نه و لیکلي، صرف یې د خپل خاوند ویډیو اپلوډ کړی وه. دا نور لیکل چې دي هغه د سوشل میډیا د لارې بل چا کړي وو. بیا د هغې کوم مکمل حقیقت چې مخې ته راغی هغه داسې چل شوی و چې د دې کوم خاوند چې دی هغه بیمار و او اپریشن یې کړی و او هغه اپریشن تاسو کتی هم شئ په سکرین باندې یو ویډیو چلیږي چې هغه په هسپتال کې پروت دی او د هغې د خپې څه مسله و هغه اپریشن یې کړی و. نو خلک بیا لګېده او هغه ویډیو یې شیر کوله وایي چې په دې باندې پایرنګ وشو. دا یو پروګرام له روان و او یو ځوان لا پکې لیکلي و چې د روژې په میاشت کې دا پروګرام له روان و. نو چا چې کوم دی هغه ډزې وکړې د هغې په نتیجه کې وایي دا زخمي شو، داسې قسمه خبرې پسې کولی. نو تاسو ټولو ته هم شاید د روژې میاشت کې داسې د دروغو کوم پوسټونه چې دي هغه مه شیر کوئ. کم خاوند چې دی هغه بیمار و، یعنی کم د پایرنګ او داسې نور کم ذکر چې په سوشل میډیا کېږي په هغې کې څه حقیقت هغه نشته. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.